قبول کړي یارانو. یو خو ګوري دا سخت بیا کل سړی ده، زه له ډېره وخته پیژنم، له دغه سره خپل وخت مه ضایع کوئ، مه دومره غټې پوښتنې ځینې کوئ، دا شین خر ده. او بله خبره چې دغه ته په دغه باندې زه اول دا خبرې کوم چې دغو خبرو ته ضرورت نشته چې تاسو وکړو ما څه وکړي، او مه دې دا رقم میلونه دومره غټې غټې پوښتنې کوئ. دا هغه سړی ده چې ویلې زه د موبین په کور کې میلمه وم، خبرې په یوټیوب کې شته، او موبین د شرابو بوتل له جوبه راوکړي شافعي موردک ته خبرې کولې، دا ابوبکر عمري ده. ښه او د موبین یو منټ خو غلی خو صبر وکړه. هغه د موږ خبرې چې موږ تاسو نه نوځي په الله تعالی مرګ شفاعت تاسو یو دفتر کې ناشې ما مبین الحمدلله خبرې څنګه کوي تاسو نه راز هغه څه مشکل نه ده، په ځکه چې نه ده چې موږ خپل مقصد ته ځان رسوو او الحمدلله خپل مقصد ته ورسېدو. اوس که څه خبرې زده اول خو دې ماشاءالله له ډېره تقلید د ډاکټر هم پکې سوی ده، ویښتان خو بیا درېدلي دي. بیا کله خدای دې خور نه کړي چا کړي مې دي اوس خو به مې کنځانې درته کړي، اوس غوږ ونیسه خالي ولا اوس د مخکې دین چې هغه راغلی د کنځا نه کوي، مخکې دین چې د غوټه نور راغلی ور کنځا ونه کې کنځا ونه کې خبرې ورته سم خبرې ورته خبرې ولې کوي غوږونه ساتنه ته خېله غوږونه سا خبره مې ته کړې چې ګاډي ورځونی څخه اول د شروع باندې وکړه ځس خبرې وکړه چې څه پیدا ځنه واخلو تاغو ځنه واخلو جنرالي پکتیکاوالي سم خبرې وکړه ورځونی څه ور تشتما نه زه تشتونه ما قربان نشه د خبرې مته د پایدې خبرې وکړه چې زه ورځونی څه بلبلا یو د مش خو سې ویلې دي به منکر نه یو ویلم دي دلته وسم په میډیا خبرې ستا تاسو څه ویلي دي هغه دا باندې توبه وبنته دا روزه د توبه ان شاء الله تعالی هر ما دي توبه مستلی را دي تاسو ټول رښتیا یو خشاته ویلي دی او هغه واوره قربان هغه ته سم غوځونیس ما ترنو نه دي شنه دی ویلي چې موبین شرابي د لا موبین شزه چلای لازم دي موبین کورته ورغله کنزان توبه موبین دي ما ورور دا موبین دي ما فخر دا افتخار می دا بیاریم په د موبین ناموس په د میا دا بد خبره ده کدی بل خبره زده وی کا کنه مش په منځ کې الحمدلله جوړي موږ بل ته غاړه ور کړې ده موږ بل سره مینه لرو اتفاق لرو څه خبره پرېږده کدی نور څه زده وی یا کنه دا څه خبره پالته دي چې کوي اصلي څه نه دي سره کې نه دي سره کوي دا اوس کوم دلیل کوم څه د واګونی سکنه واګونی سوي درته کنځل یو کړی موږ څه په خبره ته زه پیدا موږ یو چالو چې تاسو نه وته او تاسو راغونه موږ عمر سه پریږده چې خبري خلاص کی بیا په نوبت باندې دلته هغه یو چالي کې په نوبت جواب نه توانه دي ماګین مو چې دا یو ځور ته خلاصم پریمدا په نوبت سره یو بل ته جواب ورکړي موبین نامو چې دا نو ته څنګه زده ته خوښ مې سم ته جواب ورکړه او بیا نه یادې په زور هغه نه یادې مشنه بربادوي مهرباني ډېر کچا کله سره کې نه ولدا ولا کلام مبارزه ارزي ولا کله خبري ارزي ولا کله دغه سره دلیل کلامتي کونکریس خلک نه خبره خو ترو کې دا وس موجود د عادت موجود طالب مجاهدین مې چا ناموس نه یادو بیا غد خپل مجاهدین دا وس دلیل کوم ده د ځمو موبین مرګره د سندر مرګره ده خو جواب نه د درسي کنه دلیل در کوي کنه خپل دلیل څنګه د کتاب چې موبین ته دي چې ویل ما چې ته ویل موبین ته موبین نشته ولا ته د پټو پرتکاو کړم ثبوت در کوي ثبوت در کوي بکر عمري ته قبل صوت زویم بالکل زویم تا په عمر نه ویل چې د موبین په کور کې د ماش په د شراب بوتل له جو براو کې شاودا خزي چلای او د سي دا واغره تا نه ورته ویل فهمول یو ملت دا ویډیو لما سره ستا خبره ته خوښ مې سبياتله ویډیو لما سره ستا ګوره دغه شي دی ویل خبره ته خوښ مې سره کدا ته چې دغه د ویډیوز وسو پلیټو مې ښکار کوم ته غلای انسان جوړ سره غلای سره
موږ خپل پالیسي وا خو زه جواب درکوم تاسو ته جواب درکوم د خلکو په کور کې شراب راوباسه دا پالیسي ده زه خبره ته کوم خلاص نه راځي پښتون د کله د ځوان را تخلاص دي پښتون پښتون د کله د ځوان د ماته په دومره بیا د سمتر کې خلک چې مات نه کړي ولاړ يم اوس بیا ګوره دا د نیغ نه کیږي عمري صاحب د چا په کور د په لایف کې خبرې کوي د چا هغه د تاسو کور نه دي هغه تاسو چې کله د اشرف غنی په ځخه ته کنه دي منظور پښتون په ځخه چې کله په خپل منځ کې الحمدلله مزه نه او دا ته خبرې جیم نه نسی موبین نه پلانکای څه د خو براچې ټول خو دغه څه بلای نه منکر خو نه منکر تاسو شرمېږئ کله نو موږ داسې خبره نه کوله که دا تاسې لګیا الحمدلله موږ افغانان یو موږ مسلمانان یو موږ داسې خبره نه کوله که دا تاسې کوي دا تا غوندې پښتون نه ده دا تا غوندې پښتون مې د خدای نه کوي صرف نه د پښتو ده ښه خو بیا خو غوږ ونیسه وار دې ولې خطا شوی ده غوږ مه کوه تا ته وایم چې هارون ویلې چې دغه ښځه ما لوڅه کړله بیا ته ما ته خوښ نیسې زه تا ته وایم چې دا داود صاحب چې د پکتیکا ښځه ما راویستله بیا ته خوښ نیسې خو تا ویلو چې دغه موږ شراب نه ول خوري ول د هغه ملا هیبت الله خو خلک وسه خدای د خوار نه کوي شنو د خنده ته دې ما اورید دا کوربه څوک زېما جناب شمس الله پکتیاوال صاحب دا یو د کوسکه بیا دې واپس راواله جناب عمري صاحب یو دقیقه زه بیا راځم نه دغه سپوږ سره څوک نه کوي السلام علیکم ورحمت الله یو دقیقه تک مهرباني الله اوس غوږه ونیسئ د ما نور څه مطلب نشته چې زه دلته د سره اوس راغلی یم او تورې سپینې ورسره کوم مطلب مې دا ده چې دا رقم د یو ټیزن د یو بې ناموسه د یو بې پښتو سړي سره تاسې راجګي د وطن په سطحه سوالونه پرې کوئ او بیا دی تاسې ته هغه زړې بابولالې یایي چې تاسې داسې وکړو هغه مو کړو دغه مو کړو دا خبرې هېڅ په ګټه نه خوري دا هغه بې پښتو سړی ده د ابوبکر عمري په نوم باندې دا اوس ما ورته ویلي ما زه ته الله اوس ما ته ځای راوښیه چې زه تا په خپل طالب ولچک کړم چې تا څومره غول خوړلی دي څومره بد ورځ دي ویلي دي څومره دي افغانان ما خو که موبین ته کنځاوې کړي دي زه موبین داسې په باس کې سره غوسه سوي یو کوم بل طالب ته کړي دي موږ ته هم کړي دي لیکن تاسې په ما ثابت کړئ چې ما تر ننه پورې د کوم مبارز داسې تهمت ویلی لکه ده په طالب باندې هم په ما ثابت کړي چې ما په موبین پسې ډېرو خلکو خبرې کولې چا به ویلي ورور یې وژلی دا چا به ویلي څه شی کوي ما مخامخ کنځاوې موږ ته کړي مخامخ مې بدې خبرې موږ ته کړي په منکر هم نه یم تاسې ما اورېدلی دي لیکن دغه ابوبکر عمري هغه ابوبکر عمري دا چې هغه د فهیم وردک په لایف کې ناست و او ویلي یې چې زه د موبین په کور کې میلمه وم او موبین له جوب نه بوتل راوکیښ ویلي یې چې زه چې شراب نه چښمه زه ډوډۍ نه سم خوړلی او موبین بیا ادبي ما ښځې چلوي داسې کوي هغه کوي دغه کوي دا هغه ابوبکر عمري ده تاسې د یو دومره د اوس سړي سره دلته وروره خلک هم له کاره ایستلي دي په دغه باندې سوالونه کوي د وطن سوالونه پرې کوي د موبین او د دې یوه وړه خبره سره راغلې وه د هغه د کور حتی ده په خپل هغه باندې نمبر شیر کړه بیا ادبي ما چې دا د هغه د کور دیوالو نمبر دی هغه دی دغه دی موږ که هر څه کړي دي کړي م دي پرې منکره نه یم داسې مه یایو چې موږ نه دي کړي څوک په موږ پسې دروغ یایي کنځاوې مو هم کړي بد ورد مو هم ویلي دي موږ ته هم ویل سوي دي لیکن منکره نه یو دا هغه ابوبکر عمري ده چې هغه د موبین باندې په هغه ورځ هم زه لایب راغلی وم دا خبرې به د ما موبین واوري که نه دا اوس موبین چې بیا تاسې په شخصي کې پوښتنه وکړئ په هغه ورځ هم چې ده په موبین پسې خبرې وکړې چې زه یې سخت خلاف وم ما د موبین سخت مخالفت و په هغه وخت کې ما په لایف کې دا خبره وکړه ما ورته ویل د ابوبکر عمري غول خوري موبین د مال د موږ مخالفت ده ورسره هر شی وي لیکن د ابوبکر عمري چې دا مال دا غول خوري موبین دغسې نه ده لکه داسې خیل چې دی یایي که مې په هغه ورځ هم دغسې نه وویلي زه به وروره دا برید پاک ورښیم مخالفت هم کړی منافقت هم نه ده کړی سر مو خلاص مخالفت هم کړی منافقت هم نه ده کړی او دا هغه منافق ده چې هغه دغه خبرې په ورسئ په یوټیوب کې وګورئ چې دی فهیم وردک ته لګیا یي هغه ته یایي چې موبین دغه کارونه کوي او موبین په کور کې میلمه وم او موبین داسې بوتل راوکړي دا هغه ابوبکر عمري ده
او دغه موبین په یو وخت کې ماته زنګ وای زه په دې پیژم چې دغه ویډیو نه به دا اوس ما ته خبرې کوو که ته ډیلیټ نه کړې دغه نه به کلیپ هم جوړیږي په دغه باندې به بیا خلک په یوټیوب کې پیسې هم ګټي چینل یې هم چلوي میډیا باندې هم شیري لیکن هدف مې دا ده چې صرف تاسې پوه کوم چې دا رقم ټیزن سړي سره وخت مه ضایع کوئ دا شین خر ده دا ډېر بې پښتو سړی ده ډېر بې عقل سړی ده دی دغه د کابل کې ناست ده زه دا اوس کولی شمه چې دغه اوس د یو چاته خالي یو شی ورولېږم ورته وایم چې دا هغه نفر ده ولا چانټم ځینې واخلي ولا ټوپک هم ځینې واخلي ولا دا خولې خولې ته یې په سپېړو مو وایي او موږ هر شی کوم دي د هر چا مخالفت هم کړی دا رقم مردګاري هم نه ده کړې لکه داسې کړې ده چې په خپل د ده د موبین کوم هغه سره راغلی او موبین په یوه شپو کې چې هغه سخت مخالفت مو سره ما ته یې زنګ ووایي په شخصي کې ما ته ویلی پکتیاوال صاحب د تا د مور شیدې چې ته یې واقعي پښتون یې که بینې راته ویلي ورسې دغه ویډیو کلیپ موبین ته ورولېږي یو دی یو شاهین وردګ و ما ته په شخصي کې راسره غږېدل ما ته ویلی د تا د مور شیدې دلته شي چې تا هغه ابوبکر عمري ته وویلې چې ته غول خورې موبین زه خلاف یم زه هر شی یم لیکن دا خبره نه در سره منم چې موبین دې لا دغه کوي لا دې شرابي لا دې دلالي کوي دا ته غول خورې موبین داسې نه ده نو دا هغه ابوبکر عمري ده چې هغه په موبین پسې خبرې وکړې د موبین باندې کومې خبرې وکړې په یوټیوب کې ستا هغه خبرې ټولې ستا موږ خو چې څه ویلي دي چې سم ویلي کوم ښه ویلي کوم بد ویلي منکره نه یو په یو شي باندې چې موږ وایو چې نه ما دا نه دي کړي مبارزه هم کوله که موږ یې وکړو که یو چا یې راته کوله موږ څلور ورته کولی نو له دا رقم د دود ورپو خلکو سره طوفان صاحب خپل وخت مه ضایع کوئ که چېرته د دوی کوم غړی یم تاسې په کال باندې راخلئ یو داسې سړی په کال باندې راواخلئ چې هغه تاسې غږ تر یو چا ور ورسوي مه خپل وخت ضایع کوئ مه د خلکو وخت ور ضایع کوئ یوه داسې پوښتنه ځینې وکړئ لکه په دا خوست کې چې نن یو ځوان شهید کړی په کندهار کې ښځې وویستلې په چیک پوینټ باندې په کونړ کې دغسې واقعه وسوه په کابل کې د واده وال هغه ځوان هلک د زوم ورور یې ور وویست په ننګرهار کې واقعې وسوې دا رقم د دوی یو سړی راواخلي چې هغو ته ووایي چې حد اقل دومره کار وکړي چې په دغه چیک پوینټو باندې په دا لویو لاره باندې خو یو باسواده سړی ودروي یو دا رقم شخص ودروي چې هغه په دې باندې پیژي چې یاره دا خلک د دې وطن خلک دي که دلته نه ودرېدو لا ساون لا کستن نو زه باید هغه د مخې پوستې والو ته اول ورکړم لا موټر پسې سټارټ کړم دا خو اسمان ته نه خیږي چې زه یې وزنم د دغه شي د اخبار مبارزه وکړي چې یو دغه وطن ته هم خیر ورسېږي دغه کوم خلک چې وژل کېږي او لا شخصي بد خلک دلته هغه کوي مړي کېږي د طالب له ادرسه صرف د دغه شي د اخبار مبارزه وکړي دا رقم دود وټکولو خلکو سره وخت مه ضایع کوئ دا هغه ابوبکر عمري ده او دا ډېر سپک سړی ده ډېر بې عقل سړی ده ما څه درته ویلي چې هغه د موبین هغه سختریزه خلاف دا شمس پکتیاوال ورسئ په یوټیوب یې وګورئ په هغې ورځ ما ورته ویلي ما دا ابوبکر عمري غول خوري دا مال چې هر څه یایي دا د دغه وال زوی نه ده چې نو د دا رقم سپکو خلکو سره د دا رقم لیونو خلکو سره مه خپل وخت ضایع کوئ مه د خلکو وخت ور ضایع کوئ ښه وخت ولرئ طوفان